فاطمه غواړي چې د خپل پوهنتون د کارکونکو اوسط عمر اټکل کړي. هغې د 200 غړیو څخه د 100 کسانو یوه ساده تصادفي نمونه یا سمپل رینډم سیمپل راواخیستله او د نمونې هر غړي خپل عمر ورته ووایه. راټوله شوې ډیټا ښي لاس ته کش شوې وه چې د نمونې اوسط یې یا سیمپل مین یې مساوي 38.15 و. هغه اوس غواړي چې د خپلې ډیټا له مخې یو د باور انټروال جوړ کړي ترڅو د پوهنتون د کارکونکو اوسط عمر اټکل کړي. ووایي چې د ټي انټروال جوړولو لپاره کوم شرطونه پوره شوي دي. نو تاسو ویډیو ودروئ او وګورئ چې دا تاسې خپله ځوابولی شئ او که نه. نو راځو دا حلو مونږه. دلته 200 کسان د پوهنتون غړي دي او هغه غواړي چې دې لپاره پاپولیشن مین لاسته راوړي، د دې د عمرونو اوسط لاسته راوړي. نو 200 نه خدای پوښتنه نشي کولی، هغه څه کوي یوه نمونه اخلي د 100 کسانو. نو n مساوي شو له 100 سره او له دغه 100 لپاره هغه یو سیمپل مین لاسته راوړي کوم چې عبارت دی له 100 څخه 38.15 څخه. خو اوس هغه غواړي چې د ټي انټروال لاسته راوړي، یعنی د باور انټروال لاسته راوړي خو د ټي جدول په مرسته باندې. نو دا انټروال به عبارت وي له څه څخه؟ دا به عبارت وي سیمپل مین مثبت منفي ټي سکور یا ټي سټیټسټیک او ضرب دی څه شی سیمپل سټینډرډ ډیویشن تقسیم پر n د جذر لاندې. او موږ دغه ټي سټیټسټیک یا ټي جدول یا ټي ډسټریبیوشن هغه وخت کارو چې کله موږ غواړو سیمپل مین لپاره یو د باور انټروال لاس راوړو خو موږ سره د خپله د پاپولیشن سټینډرډ ډیویشن معلوم نه وي او موږ د سیمپل سټینډرډ ډیویشن څخه پکې کار اخلو. خو نو اوس دې لپاره چې دغه د باور انټروال موږ ته سم په لاس راشي یا داسې دقو کې موږ راځو دې لپاره شرطونه لرو، عین لکه موږ چې کله د زی انټرول لپاره شرطونه لرل. نو لومړی شرط دا دی چې نمونه به څه شی وي؟ دا به یوه تصادفي نمونه وي، رینډم سیمپل به وي او دا دلته موږ ته وایي چې هغه یو سمپل رینډم سیمپل راخلي. نو معنا ده چې دا شرط پوره دی. چې دا شرط پوره دی معنا دا لومړی جمله سمه ده. دا به موږ ورته دوهم شرط چې دی، دوهم شرط ته موږ وایو نارمل کنډیشن یا د نورمال شرط. او دا شرط چې دی دا نظر زد انټرول ته دی کې لږ څه پیچلی دی، ځکه موږ باید دا فرض کړو چې د سیمپل مین سیمپلینګ ډسټریبیوشن دا تقریبا نورمال دی. او دا شرط په دوه حالتونو کې پوره کېدی شي. لومړی حالت دا دی چې زموږ n دا لوی او مساوي له 13 څخه وي، n یعنی سیمپل سایز. او دا موږ ته د مرکزي لیمټ قضیې په واسطه ویل کېږي یا سنټرل لیمټ تیوریم. هغه موږ ته دا وایي چې قطع نظر له دې څخه چې زموږ په ټولنه کې زموږ ډسټریبیوشن کوم ډول دی، که چیرې زموږ نمونه له 13 څخه لوی یا مساوي وي نو په دغه حالت کې موږ ویلی شو چې زموږ توضیح چې ده دا نورماله توضیح ده، تقریبا نورماله ده. او دلته موږ ګورو چې دا شرط خو نه دی پوره کړی. د فاطمې د نمونې اندازه یا سیمپل سایز چې دی هغه 20 دی. نو معنا دا چې تر اوسه خو دا شرط نه دی پوره. راځو دوهمې لارې ته چې موږ په بله کومه لاره دغه شرط پوره کولی شو. بله لاره دا ده چې موږ دا ووایو چې که چیرې موږ سره د نمونې اندازه له 13 څخه کوچنی وي بیا راځو موږ دا ګورو چې هغه اوریجنل یا اصلي کوم ډسټریبیوشن یا توضیح چې ده هغه باید نارمل وي. نو دلته موږ لیکلی شو چې اوریجنل ډسټریبیوشن نارمل، یعنی اصلي کومه توضیح چې دا د ټولنې هغه باید نارمل وي. او یا دا چې څنګه وي د مین شاوخوا تقریبا متناظره وي، یعنی دغه توضیح چې دا متناظره توضیح وي. دلته لیکلی شو سیمیټریک تقریبا متناظره وي. نو بیا په داسې حالت کې بیا ویلی شو چې زموږ دا توضیح چې دا نورماله توضیح ده. خو که چیرې موږ راشو دا حالت په دغه پوښتنه کې وګورو دلته موږ ته وایي چې راټوله شوې ډیټا ښي لاس ته کش شوې وه چې د نمونې اوسط یې 38.15 دی. نو دا موږ ته دا وایي چې کوم ډیټا سیټ چې موږ ته په لاس راغلی دی هغه متناظر نه دی. چې دا متناظر نه دی، د احتمال ډېر کم دی چې زموږ اصلي کومه لومړنۍ ټولنه چې ده د هغې ډسټریبیوشن یا توضیح به نورماله وي. او په دې اړه فکر وکړئ دلته امکان د دې امکان شته چې تاسو سره داسې کسان پکې پیدا شي چې هغوی د لغه اوسط څخه 13 کاله عمر د دې زیات وي، یعنی 88 وي، کوم چې په درېیمه روبه کې کېدای شي دا قیمت راشي. خو د دې امکان بیخي کم دی چې تاسو ته به له دې څخه 13 کاله کم عمر والا کسان پکې پیدا شي. او همدا وجه ده چې دغه ډیټا ښي لاس ته کش شوې راځي، یعنی دې ته رایټ سکیوډ ډیټا وایي. نو ځکه موږ نشو ویلی چې د سیمپل مین سیمپلینګ ډسټریبیوشن چې دی دا به نورماله وي، نو دا موږ نشو په نښه کولی.
وروستۍ خبره وایي هره جلا تجربه خپلواکه فرض کیدی شي. نو دې شرط پوره کولو لپاره دوه لارې چارې شته. لومړی طریقه دا چې موږ دا نمونه اخیستنه د بیرته ځای پر ځای کولو سره ترسره کړو، یعنی ویت ریپلیسمنټ وکړو. یعنی موږ یو کس نه پوښتنه کوو، عمر پوښتنه ترې کوو او هغه ته بیرته وایو چې زه اوس ته لاړ شه بیرته ګروپ کې کېنه. کیدای شي بیا وټاکل شي تر هغې چې زموږ دغه 20 کسان پوره شي. خو دلته داسې ښکاري چې داسې کار به هغې نه وي کړی. موږ یې همداسې فرض وو چې په دې طریقې نه دی کړی. دوهمه طریقه دا ده چې زموږ نمونه د ټولنې له 10% څخه کوچنی وي، او دلته موږ ګورو چې زموږ نمونه دلته 20 ده، د 210% اویا راځي، او 20 چې دی دا ښکاره خبره ده چې د 10% څخه کوچنی دی. نو راځو لیکو دا وایو چې دا ځواب هم سم دی. نو یوازینی مشکل چې موږ وایو چې زموږ ټي انټرول هغه ډېر ښه نه دی، هغه دا دی چې زموږ دغه سیمپلینګ ډسټریبیوشن نورمال نه دی.